د پښتو د اسلام دعوی به علی کې چې په زنانو د کنټرول وي. ګورئ زه یو ځای ته تللی وم سعودي ته چې لاړ شو یاره بالا خلک یې حیران بشي. افغانیانو د هلمند دا تاسو چې کوم پښتو کوئ هغه شبر پښتانه هم کولیدل نو تاسو نه به دا پښتو ایره شو چې هلکه پښتانه خو دغه دي داسې هلمند ورته وایي. نو هم چېرته اورېدلي تاسو دا ټول دغه ځای نه راغلي یې. زابل ورته وایي. نو هم چېرته اورېدلي زابلیان او هلمندیان او قنداریان اصل پښتانه هغه کلک مخونی. زه ناست وم ما ډوډۍ کړې وه مریدان مې چې ډوډۍ مې وخوړه نو یو بوډا راغی زما پرې غوږونې داسې ګوتې والې مې دا ولې زمونږ په علاقو کې 3 خبرې مشهورې دي. یو دا چې د پښتون سړي به په غوږ باندې ویښته وي. ګورم چې ستا په غوږ ویښته شته او که نشته مې زه هلکه په غوږ خو مې ویښته شته ګورې وایي د پښتون سړي به په غوږ ویښته وي هلکه مې ویښته خو مې شته. بیا ما ته وایي چې زمونږ په علاقو کې دا خبره ګډه ده چې پښتون مونږ هغې ته وو چې غوا حلاله کړي یوه به یوازې خوري. ګورئ پښتانه په خوراک کې مشهور دي. ګورئ دا ته ګپ نه لګوه دا پنجابیان نه بیله چې لاړ شي یو 2-3 چپاتۍ یې پخ کړي وي چک چک چک. زه یو ځای ته تللی وم مونږ طالبانو ډوډۍ نه خوړه پنجابیانو دا سترګې داسې نیولې وې. بیا ما واورېدل زه یو څو ورځې دغه ته تلم پنډۍ ته تلم دورې حدیث مې کو چې چراغ الدین صاحب سره دا کال نه یو 2 کاله مخکې وګورو ډوډۍ مه خوړه خو مونږ هم سم د نر زامنو مونږ 40 ډوډۍ وخوړې 40 ډوډۍ به خوړې طالبانو راسره 40 ډوډۍ چې وخوړ چې راپاڅېدو بل ته وایي یہ تو جانور ہے یہ تو جانور نو پښتون به ډېره ډوډۍ خوري. بیا ما ته وایي پښتون به سي ما وایي نه وایي پښتون به په کور کې ګیدړي او بار بازمري وي. ما د دې څه مطلب پښتون به په کور کې څه شي وي ګیدړ او بار به څه شي وي ازمري. وایي د پښتون علامه دا ده چې دی به بار ازمري وي د زمري غوندې به ګرځي. دا خو وي بې غیرته سړي وي چې بار ورته څوک وایي اخوا شو دی وایي بار چاته کړچ نه شي کولی او چې کور را دننه شي نو زمري یې د بریتو نه نیولي. نه دا د پښتو علامه نه ده. زنانه نازکې راغلي وي هر څه باندې کمزوري راغلي. تاسو به د زنانو سره بد اخلاق نه استعمالوئ. ګورئ ښه دا نه چې کور ازمري او بار ګیدړې نه بار به ازمري او کور به ګیدړ راغلی. ګیدړ په معنا د دې سره چې نرم اخلاق. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زنانه دا د ګوسې پختینه یا د نفس پختینه حدیث کې راځي دا د پختینه جوړې دي د آدم علیه السلام. نیغې کې نه خو که نیغې نو ماتې بشي نو ماتې